پرشامي ته چې کېدل پرشامای خوړل دا هم سنت دی. د پرشامي وخت د شپې اخري شپږمه حصہ ده. که یو کس په دا نهه وخت شي د ګایز اذان نه مخکې خپل پرشامای ختم کو نو دا هم صحیح خبره ده، په دا کې مسله نشته. دمره د پرشامای نه وخت کوي چې د یخ په وجه باندې هغه د ګایز د اذان وخت شي، چې کله هم اذان شروع کیږي په هغه نه یو 2 منټه مخکې پرشامای ختم کوي. بعض خلک دا سوچ کو چې میش د شپې خوراک وکي یا ټوله شپه په مجلسینه باندې تیر کی، په غب شپې تیر کی، دعواتینه کو او د یغه ګډه ډاکې وي، بیا ګایز پرشامي ته نه چیږي. وجه د پرشامي ضرورت نشته. حضرت شیخ خورنا میش د شپې داس چار کړی دو چې د پرشامي هیڅ ضرورت نشته، غلطه خبره ده. صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تسحروا فإن في السحور برکه، یا چې تاسو پرشامي ته چګیږئ پرشامای کوي ځکه چې په دا کې برکت دی. نو کم از کم که خوراک نه کوي د برکت په نیت باندې چګیږئ نو ان شاء الله پرېژا که وهند تاسو برکت وي، د رزق پریشانی نه وي، درته تکلیف نه وي، درته چې کله د الله تعالی برکات تاسو سره شامل وي بیا په تو باندې رضا اسنوي او د یغه ثمرات او د یغه فائدې وه جوتای. د دغه نیت الفاظ په احادیث کې صراحتا موجود نه دي، خو بعض خلک په عربي کې هم دغه نیت کو او بصوم غدین نویت من شهر رمضان او دغه په ژبه سره نیت کړل دا هم ضروري نه دو. کچیرته یو کس په زړه کې نیت وکړي چې زه خو نن رضا سما د مور رضا دا نیت هم کافي دی، په ژبه سره دغه نیت ضروري نه دی. البته که څوک په ژبه سره کو په اردو کې هم دغه نیت کړی شي، پښتو کې هم کړی شي، په هر ژبه کې دغه نیت کړی شي چې زه نن د رمضان مبارک رضا نس. بهتره خبره ده چې کیم یو کس رضا نسی د یغه نیت په صبح صادق نه مخه وکړو. ګایز اذانونه د مخه د یغه نیت وکړو او ځنه رضا داستی چې د یغه نیت په صبح صادق نه مخه ضروری دی. مثلا نظر غیر معین شو یا داسې د کفاره رضا ولې د دغه نیت په صبح صادق نه مخه ضروری دی. که صبح صادق نه ورسته څوک نیت وکړو د دغه نیت هیڅ اعتبار نشته. او کچیر نفلی رضا وي یا د رمضان مبارک رضا وي یا داسې نظر وي هغه معین وي، دغه تفصیل نه تبینامه نظر معین وي، نو د دغه نیت که څوک په صبح صادق نه مخه نه وکړو او ورسته د دغه نیت په زوال نه د مخه وکړو چې تشه خوړلې نه وي د دغه نیت بیا هم صحیح دی. نو فرق دی کې د بعض رضا نیت صبح صادق نه مخه ضروری دی او د بعض رضا نیت صبح صادق نه ورسته که تشه خوړلې نه وي په زوال نه مخه د دغه نیت کولای شي، په دا کې هیڅ مسله نشته.